په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د واده په شپه باندې د کور نه یو وتلی هلک چې موسی خان نوم یې اوس خپل کور ته بیرته راوستل شوی دی. 25 ورځې وړاندې د دیر یو هلک چې موسی خان نوم یې د کور نه د واده په شپه باندې وتلی او بیا یې هیڅ پته نه لګېده. مور پلار یې په دې تشویش کې و چې زوی مو چا ځان سره بوتلی دی چې هغه اوس را پیدا شو او مور پلار او کلیوال یې ورته ډېر زیات خوشحاله دي. د موسی خان د کور پرېښودو باره کې هغه وویل چې زه لږ خفه شوی وم او په دې وجه باندې مې کور پرېښی و او اوس به هېڅکله هم د کور نه داسې نه وځم. موسی خان وایي چې واده مې ښه په خوښه کړی دی خو زړه مې لږ خفه او ذهن مې ګډ وډ و نو د کور نه وتښتېدم او لاړم. موسی خان د پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې شپې کړي دي چې مردان، سوات، ملکنډ او نور ځایونه پکې شامل دي. د راپیدا کېدو سره مور او پلار ډېر زیات خوشحاله دي او دا هلک خپله هم خوشحاله دی خو دا خپله نه دی راغلی. دا یو چا لیدلی او بیا یې پولیسو ته حواله کړی چې د هغې نه پس پولیسو دا نیولی دی او تر کوره یې را رسولی دی. ناو یې ورته انتظار کولو چې خاوند به مې ژوندی راشي او که نه. خو داسې ظلمونه په کار دي چې اول د خپل ذهن او د ځان علاج وکړي، د هغې نه پس بیا واده وکړي، ځکه چې څوک د کور نه تښتي نو بیا ورله د واده څه ضرورت دی. داسې خلک سبا په ژوند کې یو بل نامناسب قدم هم اوچتولی شي. موسی خان له پکار دی چې په صبر او استقامت سره د خپل کور هر کار سرته ورسوي. موسی خان وایي چې څه شوي دي غلط شوي دي او بیا به هېڅکله هم داسې نه کېږي. د پښتو پوسټ دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه و. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.